د هغې نه بس سوال ډېر ور کړی دی چې استخاري مونځ دا څنګه په څه طریقه باندې د استخاري د منځه مسایل دا خو تفصیلي مسایل خو مختصر به تاسو ته بیان کړو. استخاره په اصل کې په اصطلاح کې د مطلب طلب الاختیار، یعنی یو شی غوره کول. مطلب دا چې زما د سوچ او فکر او اراده هغه شي ته واوړي چې د الله خوښه ده، دې ته استخاره وایي. یعنی دعا غوښته چې یا الله زما د زړه یو طرف ته مطمئن کې چې ته پرې راځي. او د علماو په دې باندې اجماع ده چې د سنت طریقه ده. صحیح بخاری کې د حدیث جابر رضی کان النبي صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته استخاره په هر شي کې خواه. او د افسوس خبر ده چې نن سبا استخارې ډېر مسلمانان خبر هم نه دي. نن سبا به کې نوې طریقه راوتې زموږ د ملکونو کې چلیږي، ټلیفون به وکړي پیر صاحب ته او مولوي صاحب ته زما دپاره یو استخاره به کې وکړه. زه هغه صحیح د مولوي صاحب ته بیا راشه، زه بیا راشه مطلب نه ځان سره سره وړه استخارې وکړي چې په نهر خېټه باندې هم نه کېږي، بل سړي له استخارې کوي. لکه مطلب دا چې ته ما ته ټلیفون وکړي چې زه واده کوم، ته دغه جنۍ ګورې چې ښکلې ده که نه ده، واده ته کوې جنۍ په ما باندې ګورې. دلته یو مولوي صاحب پکې یو دوکهباز وی، خلکو له دوکې مو ورکړې، هغه د خلکو به ورته ټلیفونه کوو چې لکه ما خوب لیدلی، نه ده به ورته وایي صبر ټلیفون بند کړه زه اودس وکړم نه. بیا به ورته لږ څه بعد بیا ټلیفون وکړو مولوي صاحب صبر وکړي 2 رکعته لمونځ وکړي. هغه به دا التماس وکړي دا چې بس د اسمان نه راکوشش کړي چې اودس یې بس یې وکړو او 2 رکعته لمونځ یې بس یې وکړو چې دی به ګوره څه تعبیر راوباسي. بیا چې به په زړه کې سره تلو هغه به یې ووایي، خو لږ راسړی به مطمئن کړو چې زمونږ هغه جعلي او نقلي کار نه دی چې بس تعبیر موږ بس 2 رکعته لمونځ هم کوو او اودس بس یې هم کوو. د دا ټول پالتو خبرې استخاره به په خپله کې څوک د چا دپاره استخارې نه شي کولی، ځکه چې ته دا غواړې چې ستا زړه مطمئن شي په یو خبره، الله به ستا زړه مطمئن کوي که نه د هغه به مطمئن کوي. نه دا غلطه طریقه ده چې کومه رایجر ما پسې هم دی خلک راشي راته ووایي زه داسې اراده مې کړې دې کار ته که استخاره وکړې. زه چې کار ته اراده تا کړې یو استخاره ته وکړه نو زړه به زما مطمئن کېږي که ستا دا به مطمئن کېږي. اوس د دې جواب راکړه. نه دا کمزوري خبره ده. جابر دغه حدیث کې دا دي چې کوم په صحیح بخاري کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم اذا هم احدکم بالامر، کله چې په تاسو کې څوک د یو کار اراده وکړي. و دې کې د یو فایده ذکر کړمه، په هغه کار کې استخاره کېږي چې هغه مباحي، په واجب او په حرام او په مکروه په دې کې استخارې نه کېږي. لکه اوس زه استخاره کومه چې د قرآن د تلاوت وکړم او که نه، یا زه استخاره کوم چې سهار منزل لاړ شم او که نه، یا استخاره کوم چې د حج وکړم او که نه، یا استخاره کوم داسې بل کار کې، یا استخاره وکړم چې د سګرټ وسکه ښه او که نه به یې ښه. نو په حرام او په واجبو کې استخارې مباح کې کېږي، مکروه کې هم نه کېږي. مکروه مطلب چې نه کولې غوره دي، اوازې نه کولې غوره دي. داسې کېدی شي چې یو کار سنتي، یعنی نه واجب دی نه مباح دی او نه مکروه دی او نه حرام دی، خو سنت طریقه یعنی غوره طریقه ده. داسې کېدی شي چې 2 کارونه جمع شي او دواړه سنتي او ته استخاره دې دپاره وکړې چې کم یو پکې مخکې کمه بیا صحیح ده. او په واجب کې کله نه کله استخاره کېدی شي. مثال لکه یو سړی حج له ځي او خبر شو چې په لاره باندې ډاکوان راوتي دي او دنیا حاجیانو نه مالونه واغوستو صاحب پکې مړه کړو، استخاره وکړه چې آیا دې کال له وکړم که نه را روان کال له وکړمه. دا هم کولی شي. او دا مې تاسو ته د فایدې لپاره دا خبره ذکر کړه. او زما مطلب دا نه چې ډېرو سوالونو جواب ورکړم او په دې مو خوشحالېږو. مطلب دا چې تاسو پوه شئ، بس دغه مقصد دی. والله په دې خبره باندې ګواه یم. نو ځکه زه کوشش کوم چې په خبره کې خبره راوباسو چې دا مسلمانان وروڼه او خویندې ټول ښه پوه شي. الله سبحانه وتعالی موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. بیا دلته بله مسله ده، یوه مشوره ده، بله استخاره ده.
استخاره به مخکې کې که مشوره به مخکې کې دي کې د علماو اقوال دي راجح قول او واضح او مضبوط هغه دا دی چې د استخارې نه مخکې به مشوره کې او مشوره به د نیکانو او د هوښیارو خلکو سره کې. اوس مثال کې ته لاړې په یو بېدینه پسې نه الله پېژني نه الله پیغمبر پېژني هغه نه مشوره لري نه به د لازم داسې مشوره کېدي چې درکې شریعت خلاف ځکه خو د الله نه یېرېږي نه اول به مشوره ویلي د هغې نه بعد استخاره وکړو د الله سره انسانانو نه د هوښیارو خلکو نه د مشوره اوس الله ته خبره پرې چې الله څه وایي. نو رسول صلی طریقه ښودلې ده او مختصر دغه ده ما تاسو ته چې د خپل احکام دي هغه بیا په خپل ځای کې چې ته بیانو. رسول صلی الله چې کله تاسو کې څوک دی وکاري اراده وکړي فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه 2 رکعته لمونځ دي وکړي د فرضو نه علاوه مته چې فرضو به استخاره نه کیږي دا خو د حدیث نه واضح شو دی دپاره به 2 رکعته جدا کې. ثم ليقل بیا به کې دا دعا ووایي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. یا الله زه استخاره کومه ستا د قدرت تانه سوال کومه ستانه ستا فضل غواړمه فإنك تقدر ولا أقدر ته کولی شي موږ یې نشو کولی ستا طاقت شتي زموږ نشتي وتعلم ولا أعلم تا ته پته شتي موږ ته پته نشتي وأنت علام الغيوب او ته په پټو خبرو باندې معلوم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر یا الله که دا کار د هذا الأمر کې به دغه کار ووایي دلته هذا الأمر به دې ورځ کې چې عامه خبره خپل کار به ووایي خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری یا الله که دا کار زما دپاره خیر پکې په دنیا کې او په آخرت کې او انجام خی فاقدره لی ویسره لی یا الله زما دپاره احسان کې ثم بارک لی فی بیا پکې برکت واچي. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري یا الله که دا کار اغنون به واخلي دا کار زما دپاره شری په دنیا کې او په آخرت کې او انجام خانهی فاصرفه عني واصرفني عنه یا الله زما نه واړه او ما ته واړه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به او یا الله په کوم ځای کې چې خیر یا هغه مې په قسمت کا او ما په بیا راضي کا. دا به 2 رکعته چې وکړو سلام دی وګرځو د هغې نه به دعا غواړي. بعض علما وایي چې د حدیث کې دا دي چې 2 رکعتو په آخره کې نو دا چې کله د تشهد پوره کې تحیات پوره کې درود وي بیا به د دعا وي بیا به سلام وګرځي نو دواړه جایز دي که داسې کې او که داسې کې خو کومه چې مشهوره طریقه هغه دا چې سلام به وګرځي او بیا به د دعا وغواړي دا یاده کړي د دعا ځان سره او که چاته یاد نه وي نو د کتاب نه هم کولی شي کتاب چې ځان سره لاس کې ونیسو د دعا ووایي نو هم دا جایز دي. او د هغه وخته پورې چې د عربۍ دا کتاب ته پیدا کې یا په د عربۍ باندې ځان پوه کړي یا د دعا یاده کړي نو هغه وخته پورې پښتو کې مې انشاءالله ویلی شي خو د هغه وخته پورې دا نه چې همیشه طریقه شي غوره دغه ده چې دغه دعا یاده کړي کومه چې راغلې ده په حدیثونو کې. بیا په آخره کې یو مسله یا دوه یو پر سړي استخاره وکړه او سړی مطمئن نه شو بیا یې وکړه بیا مطمئن نه شو یو طرف ته بیا یې وکړه او بیا یې وکړه. دا بعضو وروڼو دا مطلب چې یو پیر سړی وکړي بس بیا به ټقه او پړقه او کار به کېږي نه یو پیر دې وکړه څه نتیجې ته ونه رسېدې بیا یې وکړه بیا یې وکړه او بار بار یې وکړه. بیا اخرنی مسله هغه ده چې عوامو کې دا خبر مشهوره چې الله به خوب کې سخی او د دې خبر هیڅ سند نشته بې سنده خبره کیدی شي الله د خوب کې وکړي دا کیدی شي خبره کیدی شي بغیر د خوب الله ستا زړه او کار ته مطمئن کی نو هم دغه موږ غواړو چې الله ستا د زړه او طرف ته مایله کی او ستا په زړه مطمئن شي نو انشاءالله د الله له طرف نه چې په دې کار کې به خیر نو د استخارې د منځه طریقه وه ومختصر یو څو مسلې والله اعلم.